خستا بهار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي ورک مشي چې نشم تر کلاس می مپرګدا ورک مشي چې نشم تر کلاس می مپرګدا زما د زړګي درد زما د عشق خمار ړنګ مشي زما د زړګي درد زما د عشق خمار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي مست چاته ځوان حسن ښایسته ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي زار په کلمه باندې حسن براغ وربا زار په کلمه باندې حسن براغ وربا وهوا زرت کسبین یار ړنګ مشي وهوا زرت کسبین یار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي مست چاته ځوان حسن ښایسته بهار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار ړنګ مشي تت مشي رامات مشي د زړه قرار. محترمو استازانو قدرمنو شاگردانو، یقینا د افتخار او د ویاړ ځای دی چې رب متعال زمونږ او ستاسو دینی اداره افغان دارالعلوم د هیواد په کچه وځلوله، او دا ټول هیڅ نه بلکې زمونږ د با استعداده او د خوارکښو استازانو د زحمت نتیجه ده. نو ان شاء الله تعالی دغه غونډه مونږ د دې لپاره دایره کړې تر څو د دغه دوه تنو با استعدادو زده کوونکو حوصله افزایي وشي. نو د پروګرام د پیل لپاره بلنه ورکوم قاری صاحب ولی الله ته چې راشي او زمونږ دغه غونډه د قرآن کریم په یو څو مبارکو آیتونو باندې پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جزاه الله خيرا بارك الله في صوته. یو مدرسه تل دا هڅه کوي چې داسې شاګرد او زده کوونکی ټولنې ته وړاندې کړي چې د مدرسې ښه نمایندګي وکړي. لله الحمد نن دغه ټول کارونه او دغه ټولې راسته راوړنې د افغان دارالعلوم دوه تنه با استعداده زده کوونکو په خپل نامه کړي چې یو یې مولوي صاحب عرفان الله او بل یې مولوي صاحب محمد شفیق دی. د هیواد په کچه چې تیر کال د ماسټرۍ په پار کومې ازموینې په لار اچول شوې وي، عرفان الله نورانی او مولوي محمد شفیق پکې په لوړو درجو بریالي شوي دي، او د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو د وزارت څخه نن په نننۍ غونډه کې وستایل شول.
کن شام دنیا تو صبح منور توی مظهر دین توی عزت ما توی دفع ظلمت توی حرمت ما. د ښاغلي اداري معین صاحب محترم څخه ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دې وخت چې بیا هم شیخ مولوي عبدالواجد صاحب ته زحمت ورکړو چې د خپله د په هېواد کې د جهادي مدارسو عمومي رئیس صاحب دی. د دې څه تشریف راوړی او د تحیه په پېش کې له موږ سره همکاري وکړي. همدارنګه محمد شفیق د سخیلات زوی، همدارنګه عرفان الله د دولت خان زوی چې د افغان دارالعلوم اسلامیه طالب علم دی. همدارنګه عرفان الله د دولت خان زوی چې د افغان دارالعلوم محصل و او ورپسې هم سردار ولي د خان آغا زوی چې د سرپل پوهنتون د جیولوجي پوهنځي محصل دی. جامعه تعلیم القرآن محصل دی. ولی الله د ذکر الله زوی د سمنګان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل. همدارنګه محمد منصور د محمد هاشم زوی د شمس العلوم مدرسې طالب علم دی. همدارنګه شهرام د میراغا زوی د لوګر پوهنتون د جیولوجي پوهنځي. محترم مولوي صاحب عرفان الله نورانی د دولت خان زوی د پکتیکا ولایت دی. د 1493 کال په وروستیو کې په افغان دارالعلوم کې د حفظ په یوه حلقه کې شامل شو چې وروسته یې بیا په راتلونکي کال لومړۍ درجه وویله او همداسې تر دورې حدیث پورې درسونه ټول دلته تمام کړل چې نوموړی بیا په 9مه درجه او په دورې حدیث کې په لومړۍ درجه هم بریالی شوی دی. او تیر کال بیا دی د افغان دارالعلوم څخه فارغ شو او د دستار فضیلت پګړۍ یې وتړله او اوس په افغان دارالعلوم کې د استاز په حیث خپله دنده پر مخ باندې بیایي. او زموږ دویم ملګری مولوي محمد شفیق د سخیدات زوی د بغلان ولایت دی. نوموړی په کال 1490 کې په افغان دارالعلوم کې داخل شو او داخله یې وکړله او د دورې حدیث پورې ټول درسونه دلته پای ته ورسول چې دی هم د مولوي صاحب عرفان الله سره تیر کال په افغان دارالعلوم کې فارغ شو او د دستار فضیلت پګړۍ یې وتړله. نو لومړی دوی دواړو ته او بیا یې کورنۍ ته او په ځانګړي ډول د افغان دارالعلوم خوارکښو استادانو او قدرمنې ادارې ته د زړه د تله مبارکي وایو. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو ښاغلي سیف الله مسرور ته چې راشي او خپل ترنم تاسو ته واوروي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. متل دی چې د باز له ځالې باز نه خالي کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي متل دی چې د باز نه ځالې باز نه خالي کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي خبر ورکړه قاصد اولس سترګې کړې پرې یاخي خبر ورکړه قاصد اولس سترګې کړې پرې یاخي باچی مولا هنر تر بریا پوری رسیږي باچی مولا هنر تر بریا پوری رسیږي
ماتل دی چې د باز نه ځالې باز نه خالی کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي اتل ځوانا کوي عرفان الله صد آفرین شاه اتل ځوانا کوي شفیق الله صد آفرین شاه د پلار او مور د سترګو دی یخوالی نن ماتیږي د پلار او مور د سترګو دی یخوالی نن ماتیږي ماتل دی چې د باز نه ځالې باز نه خالی کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي مولا عبدالسلام ضعیف او یار دی مبارک شاه مولا عبدالسلام ضعیف او یار دی مبارک شاه د لاس یادګار دی مشرف میدان کې نن ځلیږي د لاس یادګار دی مشرف میدان کې نن ځلیږي ماتل دی چې د باز له ځالې باز نه خالی کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي افغان دارالعلوم ولسیالانو وړاندې کیږي جزاه الله خیرا بارک الله فی عمره وعلمه وصوته د یو استاد لپاره په ژوند کې د کامیابۍ لوړه څوکه همدا وي چې خپل شاګرد په هغه برخه کې چې د روزلی وي کامیاب او سرلوړی وویني چې دا د نن موږ د همدغې پیښې شاهدان یو او دغه کړنې موږ په سلفو کې هم وینو چې سلفو به په خپلو شاګردانو چې کله به دوی ثمرې ته ورسېدل افتخار کاوه او هغه به یادول او د هغوی ستاینه به کوله او الحمدلله نن د افغان دارالعلوم د استادانو هم همدا حال ده چې خپل هغه شاګردان چې تقریبا دا 8 کاله دوی روزلي دي او نن یې ثمره ویني چې د هیواد په سطحه باندې په درجو کې بریالي سوي دي نو د وینا لپاره بلنه ورکوم د افغان دارالعلوم مشفق استاد مفتي صاحب عبدالرؤوف قاسمي ته چې راشي او موږ او تاسو ته خپله وینا واوروي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما محترم طالبانو یو څو مختصر خبرې کول غواړم اوله خبر داسې زمونږ د افغان دارالعلوم دغه لویه کامیابي او دغه لوی سعادت چې زمونږ ادارې ته استادانو ته او زمونږ شاگردانو ته الله جل جلاله ورکړی ده په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کوو په هر څه کې مهمه خبره همدا ده چې د الله جل جلاله شکر ادا سي او هر کامیابی او هر سعادت او هر پرمختګ ته نسبت باید اول الله جل جلاله ته وسي سیدا ټول هر څه شی دی الله فضل ده دی الله کرم ده دی الله رحمت ده
دا دی الله جل جلاله همکاری وا دا دی الله جل جلاله فضل وو چې مونږه دغه اته کاله په شوق سره درسونه وویل استادانو په شوق سره دی طالبانو ته درسونه ورکړل او دی افغان دارالعلوم ادارې په شوق سره مینې سره محبت سره د دې خدمات او خدمتونه وکړل نو دا هر څه شی دی الله په فضل باندې شوي دی الله په فضل سره اوس چې دی الله په فضل سره شوي دی نو لئن شکرتم لازیدنکم کچیرته تاسې دی الله شکر ادا کړیا نو الله جل جلاله با په دې نعمتونو کې زیاتوالی راولي بل خبره دا کول غواړم چې زمونږ دغه طالبان چې دا دومره لوی درجې ته او سعادت ته ورسېدل په دې کې کمال څه شی و دا طالبان خو لمونږ سره تقریبا دا 8 کاله 9 کاله لمونږ سره ول یو ډیر مهم شی چې په دې کې و ماشاء الله سیدی ډیر زیات مهنت کاو کوشش ډیر زیات کاو همیشه چې زه درس ته ورغلی یم په ښه شکل باندې دی درس یاد کړی ده او په ښه شکل باندې پوهه ترلاسه کړې ده استاز ته یې په ښه شکل باندې غوږ نیولی ده خپل اوقات یې ضایع کړي نه دي لکه څنګه چې حضرت تانوی رحمه الله فرمایي چې کله یو طالب العلم په ځان کې درې خبرې راولي نو الله جل جلاله به حتما دته علم ورکوي او حتما به دغه طالب العلم په دې زمانه کې په دې عصر کې به لوی عالم الله جل جلاله ترې نه جوړوي نو حضرت تانوی رحمه الله فرمایي چې یو خدا طالب العلم مطالعه وکړي او دویم شی دا ده سیدی استاز ته غوږ ونیسي چې دا استاز مبارک څه وایي ماته او دریم شی چې هغه ډیر مهم ده چې د دې درس بیا تکرار وشي نو ماشاء الله دا طالبان چې زمونږ ول دا ډیر ښایسته طالبان ول او ډیر ښه استعدادونه الله ورکړي ول او دا خپل استعداد یې په سم ځای کې استعمال کړ او بل خصوصیت چې ما په دې کې لیدلی او په دې طالبانو کې هغه خصوصیت او ځانګړتیا دا وه چې د استاز ډیر زیات همیشه ادب کړی ده زما نه یادېږي چې دی کله هم یو بی ادبی کړي یو استاد سره لما سره یا یو بل چا سره ډیر زیات مؤدب شاګردان ولدا نو له همدې عمله الله جل جلاله دا سعادت ورکړی دا او له الله نه امید ساتو چې ان شاء الله په آینده ژوند کې هم الله جل جلاله دیت سعادتنا نیکبختی کامیابی الله جل جلاله ور په برخه کړ او بل طبعا لکه څنګه چې مولانا فیض صاحب وویل چې دلته د استادانو مهنت هم شامل ده استادانو ډیر زیار کړی ده کوششونه یې ورسره کړي دي خپل د شپې خوبونه یې په ځان باندې حرام کړي دي مطالعې کړي دي او دې ته یې په سمه توګه باندې هغه درس رسولی ده هغه که هر قسم استاز وي هغه که د هر فن استاز وي که هغه استاز عربي وي استاز صرف وي نحو وي منطق وي تفسیر وي
استاز حدیث وی، استاز اصول فقه او فقه شریف وی، دی ټولو محنتونه کړي دي او الحمدلله مونږ ټول استادان او ټوله اداره په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو، په دې باندې چې زمونږ د شاګردانو مونږ ته دا ویاړ را په برخه کړ او یو لوی افتخار یې افغان دارالعلوم ته راوړی ده. الله دې استادانو دې شاګردانو او څومره پرسونل سی په دې مدرسه کې ده، الله دې ټولو ته کامل اجرونه ورکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير. جزاه الله خيرا، بارك الله في عمره وعلمه. الله تعالی دې په دې خبرو باندې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې زموږ د دې مشفقو استادانو سیوري تل په موږ باندې لري. واقعا د خدای کوونکو سره خواري کړي او خواري کوي چې دا د موږ نتیجه وینو او الله تعالی دې زموږ استادو د دغه مادر علمي افغان دارالعلوم نوم تل د هیواد په سطح او ان شاء الله بیا د نړۍ په سطح دې روښانه کړي. د پروګرام په وروستیو شیبو کې بلنه ورکوم د افغان دارالعلوم استاد قاری صاحب امیر محمد ته چې راشي او په مختصر الفاظ سره زموږ استادو دغه ښکلی او ګلورین پروګرام راونغاړي. قاری صاحب امیر محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. تتمشي رامات مشي دزړه قرار رنګ ورک مشي چې نشم نا تر کلاس می مپرګدا ورک مشي چې نشم نا تر کلاس می مپرګدا زما د زړګي در تزما د عشق خمار